دا یونین کونسل غاور کلی د دویم نمبر ویلیج کونسل د دوو اهمو کلو عمر خان کلی او دلاور شاه کلی د بجلی ترانسفارمر وسوځید. بالکل کتونکو د عمر خان کلی او دلاور شاه کلی د بجلی ترانسفارمر سوځیدلې دی. دا دوانه کلی په تیاره کې ډوب شو. د سکلو او د سونو د پاره بالکل وبنه ملاوي. د ګرمۍ له کبله د دوانو کلو د اوسیدونکو ژوند په دار شوی دی. د عمر خان او دلاور شاه کلی د اوسیدونکو سره ام پی ای پیر موسویر د نوي ترانسفارمر ورکولو وعده کړې و. بالکل کتونکو ام پی ای پیر موسویر د دې خلکو سره د نوي ترانسفارمر ورکولو وعده کړې و. خو ولې اوس دې خلکو ته ام پی ای پیر موسویر وایي چې د 50 کیوي ترانسفارمر واخلي او د دې د زوړ 100 کیوي ترانسفارمر به دی بل ځای ته یوسي. د دې دوانو کلو د اوسیدونکو وینا دا ده چې د دې په 50 کیوي ترانسفارمر باندې کار نه کیږي. ام پی ای پیر موسویر د دې خلکو په مسله باندې بالکل سترګې پټې کړې دي. د دې دوانو کلو اوسیدونکي د شدیدو مشکلاتو سره مخ دي او په خپله باندې د بجلی د ترانسفارمر د جوړولو عمل شروع کړی دی. د خلکو چانده کړی دا خپل ترانسفارمر په خپله جوړوي.